که جنت غواړې مومن ځان تنها کړه د غني پروردګار پر در ژړا کړه رنګارنګ نعمتونه بې حسابه قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیب ورسره مل واوسئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د حشر له میدان څخه تر جنت او دوزخه پورې خو په نننۍ خپرونه کې به اکثر معلومات د جنت په هکله وي حضرت جابر بن عبدالله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي الله رب العزت چې کله د حشر په ورځ خپلو بندگانو سره حساب وکړي نو هغه کسان چې مستحق د جهنم دي الله به هغوی جهنم ته واستوي او هغه کسان چې مستحق د جنت دي نو الله رب العزت به هغوی جنت ته واستوي خو جنتیان به په جنت کې خوراک کوي همدارنګه جنتیان به په جنت کې څښاک کوي خو هغوی به قضای حاجت ته ضرورت نه لري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې به د جنتیانو لاړې او توکانې نه راځي نو صحابه و کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله د هغو خواړه به څه کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د هغوی خواړه به په اټکو سره او خوله به په مشکو سره بدلیږي هغوی ته به د تسبیح او د تحمید ویلو الهام کیږي لکه څنګه چې د تنفس ویستلو الهام شوی دی هغه څوک چې سا وباسي او سا نه نباسي دا الهام د الله د طرفه ویته شوی حتی ماشوم ته هم او د سا په ویستلو او اخیستلو کې اصلا دا تکلیف نه مومي نو دوی به همدارنګه د الله رب العزت تسبیح او تحلیل بیانوي چې دا به غیر اختیاري وي دوی لپاره کم تکلیف به د الله په تسبیح او تحمید کې دوی نه مومي او کوم خوراک چې دوی کړی هغه به په هټکو باندې ختم شي او الله به یې خپله په مشکو باندې بدله کړي الله دې زموږ جنت نصیب کړي همدارنګه الله رب العزت په صورت بقره کې په 15 آیت کې فرمایي وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته زیری ورکړه ای پیغمبره هغو کسانو ته چې هغوی ایمان راوړی او د ایمان ترڅنګ نیک عملونه کړي دي دا زیری ورکړه چې ان لهم جنات چې دوی لپاره جنتونه دي او داسې جنتونه او داسې باغونه تجري من تحتها الانهار چې د هغو جنتونو او باغونو لاندې به ویالې بهیږي کومه باغ کې چې د اوبو ویالې بهیږي هغه باغ لا ښایسته وي نو دوی ته هم زیری ورکړه چې دوی به په داسې جنتونو کې چې د هغه لاندې به ویالې بهیږي او د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته ورته وي چې کله کومه میوه د خوراک لپاره هغوی ته ورکړی شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړې شوې وه شکل همداسې و خو د هغې خوند بیل او د دې خوند بیل دی الله وایي د هغوی لپاره به هلته ډیرې سپېڅلې او پاکې ښځې وي او هغوی به هلته د تل لپاره اوسیږي د هغوی په ژوند کې به بیا فنا کله هم نه راځي نو هغه څوک چې اعلی جنتي دی کم نعمتونه چې الله رب العزت په خپل لاس هغو لپاره تیار کړي دي هغه نه توسه سترګو لیدلي نه غوږو اورېدلي نه په زړه کې ګرځېدلي دي الله رب العزت دې
موږ د دې نه محرومه کوي. الله دې موږ او تاسو ټول جنتیان کړي او په دنیا کې دې رب موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې الله رب العزت زموږ جنت نصیب کړي او د جهنم د سخت عذاب نه الله رب العزت موږ ته نجات راکړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت اعراف کې د 42 آیت نه تر 43 آیته پورې فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. الله رب العزت فرمایي هغه کسانو چې ایمان راوړی او د ایمان ترڅنګ نیک عملونه کړي دي لا نکلف نفسا الا وسعها په دې هکله موږ هر څوک د هغه د وسې په اندازې مسئول ګرځوو. اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. الله وایي چې دغه کسان جنتیان او دوی به په جنت کې لپاره استیږي. ونزعنا ما فی صدورهم من غل. الله وایي د هغو په زړونو کې چې د یو بل پر خلاف کومه خیري او کینه او حسد و هغه به موږ لرې کړو. تجری من تحتهم الانهار تر هغوی لاندې به ویالې بهیږي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. او هغوی به وایي چې ثنا او ستاینه الله ته ده چې هغه موږ ته دا لار راوښودله. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. موږ به په خپله لار نه وی موندلې لولا ان هدانا الله که الله موږ ته لارښوونه نه وی کړې. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. نو هغوی به وایي چې زموږ د رب لیږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حقه راغلي وو. په هغه وخت کې به آواز وشي چې دا جنت ستاسې دی او تاسې د هغه وارثان ګرځېدلي یاست. تاسې ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسو په دنیا کې کول. یعنی په دنیا کې چې کومه نیک عملونه کول الله رب العزت د هغه په بدل کې تاسو ته دا جنت درکړ. نو بد عمل انسان جهنم ته کاږي او نیک عمل انسان د الله جنت ته رسوي. الله دې موږ ته په دنیا کې د نیکو عملونو توفیق راکړي او د بدو نه مو دې وساتي. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه فرمایي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين الأرض والسماء والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. رواه ترمذي. حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمیل په جنت کې 100 درجې دي چې د هرو 2 درجو ترمنځ د ځمکې او آسمان د واټن برابر واټن دی. یعنی څومره فاصله چې د ځمکې او د آسمان ترمنځ ده نو د جنت د هرې درجې ترمنځ به دومره فاصله وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فردوس تر ټولو اوچته درجه ده چې له دې څخه د جنت 4 نهرونه جاري شوي دي چې یو د شیدو نهر دی، بل د اوبو دی او بل د عسلو دی او بل د شراب دی او د هغې د پاسه د الله رب العزت عرش دی. نو چې کله تاسو د الله رب العزت نه د جنت سوال کوئ نو د فردوس جنت سوال د الله نه کوئ. الله دې زموږ جنت فردوس نصیب کړي. همدارنګه حضرت ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم. حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په جنت کې به یو آواز کوونکی آواز وکړي دا ستاسو لپاره دی چې تل به پکې صحتمند یاست، هیڅ کله به نه ناروغه کیږئ، تل به ژوندي یاست او هیڅ کله به نه مړه کیږئ، تل به ځوانان یاست او هیڅ کله به نه بوډاګان کیږئ. دا د هغه آیت معنا ده چې الله رب العزت فرمایلی دي چې آواز به وکړی شي چې دا دی هغه جنت د کوم چې تاسې وارثان ګرځېدلي یاست. په
په سبب د هغه عملونو چې تاسې په دنیا کې کول. نو په نیک عمل باندې چې انسان د خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو په رڼا کې تیر کړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړي، نو په دې نیکو عملونو باندې انسان د جنت وارث ګرځي. هغه نعمتونو کې به الله داخل کړي چې هغه نعمتونه نه توسه چا په غوږونو اورېدلي او نه سترګو لیدلي او نه تروسه د چا په زړه ګرځېدلی دي. خو که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو او د الله د احکامو نه سرغړونه وکړي، د خپل ژوند په غفلت او په طغیان او په سرکشي کې تیر کړي، میلان او رغبت فساد او فحشا ته وي، نو په دې بدو عملونو باندې بیا انسان د جهنم مستحق او د جهنم وارث ګرځي. الله دې موږ ترې وساتي. نور به واورو، خو دې وې د مینه تور لحدی د ګلونو څخه ډک کړه، تور لحدی د ګلونو څخه ډک کړه، نوافل او سنتونه د پیشوا کړه، نوافل او سنتونه د پیشوا کړه، د غني پروردګار پر در ژړا کړه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي: قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري. حضرت جریر بن عبدالله فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یوه شپه ناست وم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د 14مې شپې سپوږمۍ ته وکتل او ویې فرمایل چې بېشکه تاسو به خپل رب داسې ښکاره وینئ لکه دغه سپوږمۍ چې تاسو ښکاره وینئ. یعنې د آخرت په ورځ چې الله رب العزت تاسو کله جنت ته داخل کړي، نو خپل رب به داسې ښکاره وینئ لکه څنګه چې تاسو دا د 14مې شپې سپوږمۍ وینئ، او د دې په لیدلو کې هیڅ شک نه کوئ او د یو بل نه مزاحم کیږئ، د یو بل مزاحم کیږئ هم نه ټولې لیدلی شي. همدارنګه به تاسو هلته د خپل رب داسې ښکاره وینئ چې یو به د بل مزاحم کیږئ هم نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو که کولی شئ چې د لمر د راختلو څخه مخکې او د لمر پرېوتلو څخه مخکې لمنځونو باندې پابندي وکړئ چې یو د سهار مونځ دی او بل د مازدیګر مونځ دی، نو دا کار تاسې وکړئ. بیا وروسته رسول الله دا آیت ولسته: وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي: هغه څوک چې د سهار او د مازدیګر په مانځه باندې پابندي وکړي، الله رب العزت به هغه ته جنت نصیب کړي. ځکه په دې 2 وختو کې ملکې بدلیږي. کومه ملکې چې د شپې ملکې دي، هغه سهار پورته کیږي، رب ته ورځي، الله به ترې پوښتنه وکړي چې کیف ترکتم عبادي، تاسو زما بندگان په کوم حالت کې پرېښودل؟ او حال دا چې الله به ډېر پرې ښه عالم وي، نو دوی به ورته ووایي چې کله موږ ورغلو هغوی مونځ کوه، او چې کله ترې راغلو هغوی هم مونځ کوه. همدارنګه چې کله د مازدیګر ملک یعنې د شپې ملک د ورځې ملکې پورته کیږي رب ته او د شپې ملکې راځي، هغوی نه به الله پوښتنه کوي، نو دوی به ورته ووایي چې کله موږ ورغلو هغه مونځ کوه، او چې کله ترې بیرته راپورته شو هغوی مونځ کوه. نو الله به دوی سره د جنت وعده وکړي چې دا کسان ما جنت ته داخل کړل. خو سهار موږ د غفلت په خوبونو باندې پراته یو، مازدیګر هم د دنیا غفلت راګیر کړي یو، کله هم د الله رب العزت د اوامرو پابند شو. د الله نه به ځان لپاره او تاسو لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق او هدایت غواړم. همدارنګه حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟
وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله جنتیان الله جنت ته داخل کړي نو الله رب العزت به ورته وفرمایي آیا څه شی زیات غواړئ چې زه تاسو ته درکړم؟ جنتیان به ووایي ای زموږ پروردګاره آیا تا زموږ مخونه سپین نه کړل؟ آیا موږ د جنت ته داخل نه کړو او له دوزخ څخه دې موږ ته نجات را نه کړه؟ د دې نه لوی نعمت به نور څه شی وي؟ نو په دې وخت کې به الله رب العزت حجاب او پرده بلا کیف د خپل مخ نه پورته کړي او هیڅ شی به هغوی ته د خپل رب د کتلو څخه زیات محبوب نه وي. چې کله خپل رب وویني نو د دې نه به دوی لپاره نور هیڅ شی محبوب نه وي. الله رب العزت دې موږ ته هم د خپل دیدار او د خپل لیدل نصیب کړي. همدارنګه الله رب العزت په سورة کهف کې فرمایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. الله رب العزت فرمایي هغه کسانو چې ایمان راوړی او د ایمان ترڅنګ نیک عملونه کړي دي موږ د هغه چا د نیکو عملونو بدله هیڅ کله نه ضایع کوو. یعنی چا چې په دنیا کې ښه عملونه او نیک عملونه کړي دي د هغو د ښو عملونو او د ښایسته عملونو بدله هیڅ کله موږ نه ضایع کوو. الله رب العزت فرمایي موږ به په آخرت کې ورکوو. هغه بدله دا ده اولئک لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله رب العزت وایي چې د هغوی لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي، یعنی د هغو لاسونو کې به سرو زرو بنګړي واچولی شي او د نریو ورېښمونو او اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي او هسکو بالښتونو ته به یې تکیه وهلي او ناست به وي. ډېر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځای جنت دی. الله دې موږ ته نصیب کړي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. الله وایي هغو کسانو چې ایمان راوړی او د ایمان ترڅنګ نیک عملونه کړي دي د هغوی میلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي او هیڅ کله به د هغوی زړه له هغه ځایه وتل او چیرته تلل ونه غواړي چې د دې ځای نه ووځي او بل ځای ته ولاړ شي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې جنت ته داخل شي هغه ته به نعمتونه ورکول کیږي او نه به خوارېږي، جامې به یې نه زړیږي او ځواني به یې له منځه نه ځي. تل لپاره به په ځوان وي او تل لپاره به یې ښایسته جامې په تن کې وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت ابي هریره فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي سمعت خلیلی صلی الله علیه وسلم یقول تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء رواه المسلم. ابي هریره رضی الله عنه فرمایي چې ما د خپل دوست او خلیل څخه اوریدلی دي چې هغه وفرمیل د مؤمن ګاڼه به هغه ځای ته رسیږي چې هغه ته یې د اوداس اوبه رسیږي. یعنې په کوم ځای پورې چې دې اوداس کوه. الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو عملونو توفیق راکړي چې د جنت وارثان وګرځو او هغه نعمتونو ته چې هغه بالکل زوال نه لري هغه ختمیږي نه ورشو او الله یې زموږ نصیب کړي. خو هغه کسان چې د دنیا په لنډ ژوند باندې دوکه شول، فساد او منکراتو مادیاتو ته یې مخه کړه، هغه د دې نه محروم دي. هغوی د جنت وارثان نه بلکې هغه د جهنم وارثان دي. نو الله دې موږ د جنت وارثان وګرځوي. ځان لپاره، تاسو لپاره، د ټولو خویندو او ورونو لپاره د نیک عمل توفیق د الله نه غواړم په همدې هیله. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. د دوزخ اور دی بلساوي په ډبرو، د دوزخ اور دی بلساوي په ډبرو،
د دوزخ د اور خپل وجود جلا کړه د دوزخ د اور خپل وجود جلا کړه دغه نه پروردګار پر در ژړا کړه که جنت غواړي مؤمن ځان تنها کړه دغه نه پروردګار پر در ژړا کړه چې ستول او ترازو ورځ د میزان سي چې ستول او ترازو ورځ د میزان سي ملګری په ورځ د صلح کړه ملګری په ورځ د صلح کړه دغه نه پروردګار پر در ژړا کړه که جنت غواړي مؤمن ځان تنها کړه دغه نه پروردګار پر در ژړا کړه